د خوشحالۍ راز په مسلسل محنت کې دی، په مسلسل کار کې دی. چې څومره کار کوې دغومره به ذهني سکون و تا ته میلاویږي. چې فارغه ناست یې وروره شیطان به ابلیس به غلط سوچونه د په ذهن و په دماغ و په زړه کې در اچي او تا به د معاشرې دپاره د ټولنې دپاره یو مایوس ناکاره انسان جوړ کړي. ولې شیطان په خپله یو مایوسه دی، شیطان د الله پاک د درګاه څخه په خپله مایوسه سوی دی، لہذا دی غواړي چې مایوسه خلک د ځان ملګري کړي. نو دا دوژغ چې دی هغه په چا ډکیږي؟ په دغه مایوسه خلکو، په شیطاني طبیعت والا، شیطاني سوچ والا او فکر والا او شیطاني منصوبې چې څوک جوړوي د هغوی په هغوی باندې به دوژغ ډکیږي. لہذا چې کم انسان کار کوي، مسلسل کار کوي، هغه ته به سکون میلاویږي. در فارغه ناسته وروره پښتانه وایي د دشمن کار چې دی هغه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب لایکلزی او دا د زما یوټیوب چینل. هر مخصن دلته موږ مجلس کوو، مختلف موضوعات د زما په موټیویشنل ویډیو کې نور هم پلی لیست دی، تاسو هغه هم وګورئ او دا زما چینل سبسکرایب کړئ او دا کاپي دا لینک چې دی هغه کاپي کړئ، په واتساپ کې او چاته واستوئ. موږ به هر مخصن دلته مجلس کوو. نن به هم موږ یو موضوع تاسو لپاره راوړې ده. هغه موضوع دا ده چې د فارغه ناستې یو کار نه کوې، مایوسه یې، منصوبې جوړې لیکن عملی شکل نه ورکوې، او خوشحالي چې ده هغه په مسلسل کار کې ده، په محنت کې ده. ما هغه ورځ یو ریټایر ټیچر ولیدی، دغه د پی ټي په سکول کې د پریکټس ورزش و دغه ډریل پیریډ و د اکټیویټیز پیریډ چې دی هغه وکشنیانو ته ورکوي. اوس دا څه موده مخکې مې ولیدی ښه زبردست چاک و چوبند سکول ته روان ولو. هغه ورځ مې ولیدی چې داسې لکړه لګوله را روان ولو. نو ما ورته ویل صاحبه څه کوې چې لکړه دې لګولې ده؟ نو بس دا ته را ناجوړه یم او دی هغه دی نه. نو مال دا ته خو روغ رمټ ولې او زبردست وې، سکول له تلې او راتلې د سټوډنټ ته هسې د پی ټي د ورزش دې ورکوي. نو په تا ولې دا ته را څه وسولو؟ ته خو باید چې نور چاک چوبند ولې نه. ول بس ریټایره سولم اوس نو فارغه ناست یم. نو هلته ما چرته وویل چې واقعي یار دا انسان چې فارغه سي او کار نه کوي نو مایوسي ورله راځي او فارغه ناستې شیطان سوچونه ورکوي، مختلف منصوبې جوړوي، عملی شکل نه ورکوي. یو انسان چې مسلسل مصروف وي بس هغه خوشحاله وي. خوشحالي چې د هغه په مصروفیت کې ده. پښتانه وایي در دغه ناسه د دشمن کار چې دی هغه بهتره دی. دوستانو دا ټیچر ته چې ما وکتل زه ډېر چې دی خوا مې په بده سوله چې یاره دا زموږ خلک چې ریټایره سي، نن سبا خو ریټایرمنټ هم ډېر وختي کېږي. نو دا زموږ خلک چې ریټایره سي ولې داسې مایوسه سي، ولې داسې بېکاره سي، پالتون ناست سي، د کور والا هم بدجن کېږي، د کشنیانو هم بدجن کېږي، په هر شي کار یې. نو ولې چې دی مصروفه نه دی، دی هغه د سکول لایف یا د دکان لایف یا د باغات باغو له چې تللی یا کښت و کرونده یې کوله یا افیس له رتلی، هر کار چې د دنده کوله. اوس دی فارغه ناست دی او د هغه مسلسل ناست پښې په بل پښې سره چولی دی، د بل ویډیوګانې شیان ګوري، په خپله هېڅ نه کوي. نو زه دا وایم دوستانو چې در مرګه پورې باید چې څوک کار وکړي. که کټ ته دې ځان ورېله کوي، مسلسل ځان دې ورېله کوي، بس بیا نو وروره تس ولې کټ سو، پلنګ سولو، ستړیا سوله، مایوسي سوله، غلط سوچونه سولو. دا غلط سوچونه چې ته مسلسل بار بار وایې نه، دا خو به یو ورځ خو به ته عملي کوې نه. دا منفي جذبات چې نه، د مشران وایي په دماغ او په سوچ او په فکر کې او په زړه کې په خیالات کې مسلسل چې دی هغه منفي خیالات نسی پاته کېدلی او بیک وخت منفي خیالات او مثبت خیالات دا پر یو ځای نس کېدی. لکه نه هغه بیټرۍ یا د بجلۍ چې دا ټنډه او ګرم سره یو ځای کې نو دماکه خو به کوي. نو دا رقم د یو انسان په ذهن کې منفي غلط سوچونه او صحیح سوچونه، ښه سوچونه دا بیک وخت نسی ځایدلی. یا خو به منفي سوچونه د په ذهن کې پراته وي، که منفي سوچونه ولرالو مثبت سوچونه،
ښه سوچونه ښه نیک خوی دا به جنوزي لکه پخوا چې نه و دا په کوټه کې چې سینماوې ولې نه موږ په ځوانۍ کې ورتلو دا علما به موږ ته دا خبرې کولې د جمعې په نصیحت کې هغه به موږ نه اورېدلې نه ویل ولې دغه لره مه ځئ سینما لره مه ځئ ولې چې دی مازې ور دننه سئ هغه ایمان چې دی هغه مې د باندې د سینما د باندې ولاړي او که تی هلته یا ټاټیک سو یا مړه سولو یا بل څه وسولو نه پخوا خو دا دماکې دومره نه کېدې ول که هلته مړه سوله نو د ایمان به مې د باندې ولاړې نه نو واقعي هم ګوره چې ته په ذهن کې غلط سوچ راولې نو نیک شی به اټومیټیک ستا د ذهن سوځي او که ته نیک سوچ ذهن لر راولې اټومیټیک به د تا څخه هغه بد سوچ وځي دا داسې دی اوس ګوره په یو لوښي کې ته خوږ شربت واچوې صحیح ده نو هغه بیا خوږي او که ته په هغه لوښي کې یو تریخ شی واچوې یا تریو شی واچوې نو هغه خو بیا تریو وي یا به تریخ وي نه نو لہذا خوږ او تریخ یو ځای نشي سره کېدی نه هغه یو بل نه سره مني دا رقم ټنډه او ګرم نه سره مني نه نو دا رقم چې ستا لره غلط سوچ راسي اټومیټیک به د تا ښه سوچونه وځي نو که ته ناست یې مسلسل ناست یې نو تا لره غلط سوچونه در راځي ته خو څه آینسټاین خو نه یې چې وروره ګریویټي ایجاد کې سیب رایلاسو سوچونه ووایه نه زموږ ستوی خو وروره چې فارغه ناست یو دستي وروره شیطان حمله راباندې کوي غلط سوچونه چې راځي موږ څه تصوف والا خو نه یو صوفیزم والا خو نه یو علما خو نه یو غټ ساینټیسټ خو نه یو دستي وروره منفي سوچونه موږ له راځي د خاندان په حواله د مور پلار په حواله د ورونو د خوند په حواله د همسایګانو په حواله د دې ملک په حواله لہذا مصروفه سړی چې دی تاسو به لیدلی دا مصروفه سړی چې دی هغه کله هم پریشانه کیږي نه ولې هغه دومره مصروف وي په کار اخته وي په دفتر اخته وي په روزګار اخته وي هغه ته سر غلط سوچ او پریشاني ورله راځي نه پریشانه به نو دی ولې دی مصروف وي نو چې دی فارغ وي نو مایوسي او غلط سوچونه به ورله راځي نو دی به پریشانه کیږي فکرمنده کیږي به او دا رقم معاشرې دپاره به یو غلط سړی جوړیږي ولې دا ډېر غلط سوچونه چې په ذهن او په دماغ او په فکر کې پراته دا خو به یو ورځ راوځي نه ته به مسلسل په لوښي کې اوبه اچې نو هغه خو بیا لوښي ډکیږي خو بیا به اوبه د باندې چې دی هغه تویېږي نه ګرده ټیبل او شیان به سره خراب کړي نه لہذا چې ښه سوچ ستا په فکر او دماغ او په ذهن کې پروت نه نو د خلکو په باره کې به ته دغه رقم مثبت سوچونه وایه اوس ګوره مصروفه سړی چې دی هغه دی لکه د دریا یا یو ویاله چې روانه وي د اوبو هغه نه ښه ټنډه اوبه وي نه ښه فشار هم لري ښه یو نیچرل ساوند لري نه روان یي نه صفا یي نه ولې که یو ځای غلط ګنده هم سي دا اوبه نورې اوبه پسې روانې هغه یې صفا کوي نه نو دا فارغه سړی چې ناست دی ریټایره سړی چې ناست دی پالتو چې ناست دی یو سوچ وي سوچونه وي او دغه ناست دی کار نه کوي مصروفه نه دی هغه دی لکه تالاب وروره په تالاب کې وروره اوبړي هم پراته وي چونګش هم پکې ګرځي خسمانان هم پکې ګرځي او دا د تالاب چې کوم خزنده او شیان دي کېدای شي مار هم پکښې نه نو او اوبړي پکې دغه او شیان پکې را شنه سي شینګشتې پرګې را شنه سي هغه د کار غم نه نه نو لہذا هغه خړې اوبه یې ورور موږ خو نو تالابونه هم نه صفا کېږي کم دا رقم دی لکه د سرینا یا د میریټ هوټل سویمنګ پول چې په تالاب کې ښه خوشبوداره شنې یا زبردسته سپینې اوبه یې نه روڼې اوبه یې ښه پکې ولمبېږي زبردسته سویمنګ کې وکړې زموږ دوی تالابونه خو د کاره وتلي دي ورور چې ولاړ ځې وروره ته چې کې لمبېږي د هغې خوا خړ مخ را روان یې ګرده کالي او بدن او ګرده مخ او ویښتان ګرده خړ سوي نه چیرې ای اوس ته په تالاب کې لمبېدلی که په خټو کې د بازۍ کړي نه نو خیر چې فارغه ناست دی یو عالم چې و هغه مدرسې له راغلی شاوخوا یې وکتل طالبان یو پلر تالته ناست یو هلته ناست یو هلته ناست ول هلکو طالبان ولې دغه فالتو ناست یاست ول موږ سبق زده کوي مولوي صاحب هغه ول سبق مې زده کوي د فارغه ناست یاست ول دغه وشمارئ د پلران د ماجد خانې ستونونه چې د چت چې په ولاړې نه ابدي صاحب برته بیا کښېناستو بیا مولوي صاحب ورته کتل ولې فارغه ناست یاست
ول موږ پلاران حساب کولو نه اوس فارغه نه چې د سبق ټیم نه دی هغه ویلو بیا حساب کوي هغه بل پوښتنه چې نو عالم چې دا څه کیسه ده مولوي صاحب ولې بار بار په شمارې ول زه غواړم چې دا طالبان دغه فارغه نه ناس بس دا رقم پلاران دي شماري یا د بل کار کوي یا د سبق وای دغه فارغه دي نه کښېني فارغه ذهن چې دی هغه د شیطان کور دی بیا شیطان حمله پر کوي نه او بیا بله خبره داسې دوستانو به یک وخت په یو واره په یو دماغ او فکر کې په ذهن کې دوه خیالات نسی راتلی یا خو به ته د دا اوبو متعلق سوچ وی یا به د غره متعلق سوچ وی که د غره متعلق سوچ وی د اوبو سوچ نسی ولی او که د اوبو سوچ وی د غره سوچ نسی وی به یک وخت د دواړو سوچونه ته په یک وخت نسی کولی په د انسان ذهن الله پاک داسې جوړ کړی دی چې فوکس بکې پر یو شی به توجه کوي چې یاره زه پر دا باندې توجه کوم لکه نه یا د کیمرې هغه بلر سي فوکس سي زوم اوټ سي زوم ان سي چې در څو پرې د فوکس نه پر کړي هغه شی تا ته نه ښکاره کېږي نه لکه د خلکو یې نه کې دا سبق چې وایي لرې داسې ګوري ښکاره کېږي لیکن نږدې چې ګوري په هغه کې فوکس وکړي هغه فوکل پوینټ باندې بیا هغه سبق ویلی سي نه دغه رقم ورور ډېر خلک دي یو مخامخ درته ګوري ته سلام ورواچي ورته یا السلام علیکم دی سلام نه در بیلی بعد پوښتنه چې نو کې چې بای خلاص خوابه دی خو نه ولې ما سلام هغه ورځ در واچوي تا نه کوي رابیل وای ما ولاکه زه نه یم خبر ما نه دي درته کتلې زما نه دي پام سوي چورتې بل ځاګی نن سبا خلک پریشان دي چورتونه بل ځاګی دي مصروف دي وروره مخامخ ورته ګوري جواب نه درکوي اخیر به په دا وژه دی ټکی ورته السلام علیکم بیا دی درته وایي چې وعلیکم سلام وعلیکم سلام چورتونه بل ځاګی سرګردان پریشان بل ځاګی سودا وي کیسې ذهن نه دی وروره ګسر د کباړي مارکیټ دی اور شی پکې ښکاره کېږي نه بډېچ مارکیټ دی نو الله دې د دا رقم انسانانو سره په امان کې فوکل یو خاص پوینټ باندې چې دی هغه توجه ورکوي نو دوستانو زه دا درته وایم چې دا ټیچر چې مې ولیدی چې ول زه ریټایر یم دغه یې ناست یم مصروف یم نو ما ورته ویل یاره خو ورسه اکیډمي خلاص که ښه ټیچینګ دې کوي یو سپورټس اکیډمي خلاصه که مصروفه به یې روزانه به ځې ورځې دا کوچنیانو دا قوم ته به هم ستا فایده ورسېږي چې بهی فزیکلی ته د خلکو فزیکل هیلث سینټر خلاص که یو کلب جواین که یو ځاګی اکټیویټیز کوه دا رقم چې ته مصروف یې نو د قوم به هم په ګټه یې د خاندان به هم په ګټه یې ته به هم خوشحاله یې ولې مصروفه سړی کله هم پریشانه کېږي نه هغه په خپل خرات باندې ګرده ورځ لګیا دی د چا و شیطانت ته ګسره خلاص نه دی وروره هغه په خپل سبق باندې اخته دی ګسره بل ځاګی سوچ ځین چې څوک مخته ولاړې چا ګاډۍ واخیسته چا نه واخیستل هغه یې د خیر هغه پریشانه کېږي نه هغه په خپل سبق باندې اخته دی یا په خپل دکان اخته دی یا په خپل بزنس کاروبار باندې اخته دی بس په هغه کې مصروفه دی د دنیا جان وروره پریشانیانې هغه په دغه نږدې ګسر نه ورله راځي نو دوستانو نن زه دا وایم چې د خوشحالۍ راز په مسلسل محنت کې دی کار کوئ کار چې کوئ مصروفه سړی به ګرد عمر خوشحاله وي تر و تازه به وي پریشانه به نه وي مثبت خیالات چې دی هغه خپل ذهن و دماغ ته ورکوي او دا رقم د قوم و د علاقې دپاره د ګټې سبب جوړ سي او مصروفه سړی چې دی دوستانو هغه د قوم په ګټه مورځي او د خپل ځان په ګټه او د خاندان په ګټه مورځي مصروفه سي وطن ته علاقې ته نور خلکو ته ترقی ورکوي او ځان هم خوشحاله کوي انشاءالله تعالی دوستانو سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو دا زما په موټیویشنل ویډیو دی په دا کې په پلی لیست کې تاسو دا نور هم کتلی سئ زما چینل سبسکرایب کړئ هر ماښام به موږ دلته مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوو د دې سره سم ما نقیب کلزي ته راکړئ اجازه د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد